السلام علیکم دوستانو، زه امردین جمالی یم. تاسو ما چینل ته ښه راغلاست. دوستانو، د نن په ویډیو کې موږ غوښتل چې په امریکا کې د مسلکي کارونو او کارموندنې په اړه بحث وکړو. تاسو پوهیږئ چې افغانستان څخه په 2020 کال او داسې نورو کلونو کې ډیری افغانان راغلل امریکا ته، او یو مشکل چې دوی ورسره مخ دي هغه د کار زمینه ده. کار نه پیدا کیږي او دوی خپل په کار کې نشي په مسلک کې کار نشي پیدا کولی، خلاف د رشتې کار کې او د هغه پی یا سالري ډېر ټیټه ده. نو څنګه کولی شو چې یو مسلکي کار ځان ته پیدا کړو په امریکا کې، او خپل په مسلک او خوښ مسلک کې چې دی په هغې کار وکړو، ښه پیسې هم ترلاسه کړو، اخر کې سلف امپلایمنټ چې دی هغه استقلالیت چې دی هغه ته ورسېږي. نو که تاسو غواړئ چې په دې اړه معلومات ترلاسه کړئ، دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ، او زه په اخر کې تاسو ته داسې یو کټګوري دا مسلک وایم چې هغه پی هم ډېره ده، تر $1,00,000 پورې سپایس چې عایدات ولري، هغه تاسو کولی شئ هغه سلف انډیپندنس ته چې دی یا مثلا سلف امپلایمنټ ته چې دی هغه هم تاسو ورسئ. نو دوستانو، په دغه اړه یو مقاله ده چې وال سټریټ جورنال څخه خپره سوې، یو لیکواله ده په نامه د تیپینګ چین. دا مقاله یې لیکلې ده په 2024 اپریل میاشت کې دا خپره سوې ده، او دا مقاله زه تاسو سره په ویډیو کې شیروم، او تاسو ډسکرپشن ته ولاړ شئ کې غواړئ سپی باسته په انګلیسي ژبې باندې د هیله ده چې په هغه پوه شئ، که نه کولی چې ترجمه یې هم کوئ. نو د دې مقالې تاکید دا دی چې اکثریت خلک اوس په امریکا کې چې دی دغه کالج راوټ چې دی، نو زه غواړم تاسو ته دا مسله دا رقم تشریح کړم چې په امریکا کې تاسو د مسلکي کار لپاره دوې لارې لرئ. یو دا ده چې ټریډ سکول یا مسلکي سکولونه انتخاب کړئ، یا دا دی چې تاسو ولاړ شئ 4 کاله درس وایاست، کالج ته ولاړ شئ، هغه په څنګ کې 4 کاله درس وایئ چې یو مسلک څخه فارغ شئ او خپل په مسلک کې کار وکړئ. ټریډ سکول چې دی دا 4 کاله نه دی، دا د 6 میاشتو تر 9 میاشتو پورې دی، یو مسلک تاسو ته زده کړي. خو مګر سکول چې دغه کالج چې دی هغه 4 کاله دی. که تاسو غواړئ چې په یو خاص مسلک کې زده کړئ وکړئ، هغه 4 کاله باید تاسو وخت په هغه باندې دغه کښېښوئ. د هغه په څنګ کې بل مشکل چې دی دلته اکثریت دوستان یا وخت نه لري یا پیسې نه لري. تاسو پوهیږئ چې په امریکا کې تحصیلات ډېر ګران دی، کالج ته تلل هم وخت غواړي هم پیسې غواړي. اکثریت پوهیږئ چې مثلا فدرال یا اسټیټ داسې فندونه شته چې تاسو کولی شئ د هغه څخه استفاده وکړئ، او ستاسو کالج فری، خو بیا هم تاسو مجبور یاست چې څه پیسې قرض واخلئ او خپل پر د کالج باندې مصرف کړئ. په اخر کې هم تاسو 4 کاله درس وایاست، یو مسلک زده کوئ، 4 کاله وخت مو تیر سو، او هغه په څنګ کې پیسې مو ترلاسه ولاړه. خو د هغه په څنګ کې اوس موږ ته ګورو ټریډ سکول دی. ټریډ سکول هغه سکولونه دي چې د 6 میاشتو تر 9 میاشتو دي. دا پروګرامونه د فند د فدرال او اسټیټ لخوا فند کیږي، بعض وخت نه دوی ته کومک کیږي، او تاسو بېخي پیسې لازم نه ده چې ورکړئ. او دا فاست پیس دی، په دې معنی چې ژر تاسو کولی شئ هغه مسلک ته چې مو زړه دی هغه ته ورسېږئ. نو په دې مقالې کې دوی په دغه باندې بحث کوي چې دغه ریت چې د خلکو د جین زی دغه اوس نسل چې دی، دوی ډېره اوس د ټریډ سکول ته ځي، او کالج راوټ کرار دغه کېږي، ریټ یې ټیټېږي، او خلک ډېر زړه نه ښه کوي چې هغه خواته ولاړ شي، په دې خاطر چې هم وخت ډېر غواړي او هغه په څنګ کې پیسې مجبور دي ورکړي. نو ټریډ سکول باندې دوی بحث کوي. ټریډ سکول څنګه سکول دی دوستانو؟ ټریډ سکول تاسو په یو خاص مسلک کې یا کنسټرکشن برخه کې یا طبابت بخش کې او داسې نورو بخشونو کې تاسو مسلک زده کوئ. نو دا مسلک چې د 6 میاشتو تر 9 میاشتو تاسو زده کول کېږي. اوس مثلا تاسو یو کټګوري که زه تاسو ته هغه واخلم، هغه لکه کنسټرکشن برخه، لکه ایچ واک، لکه مثلا پلمبینګ یا مثلا الکتریکل، لکه برقي، نلدواني او داسې نور مسلکونه چې دي. دا مسلکونه تاسو داسې ټریډ سکول تاسو په ایالات کې یا ښار کې شته چې تاسو ته په 6 میاشتو تر 9 میاشتو زده کړي، او دا ټریډ چې تاسو زده کړئ، دا مسلک چې تاسو زده کړئ، په اساني کولی شئ چې په دې کې ځان ته کار پیدا کړئ. یو مشکل چې په امریکا کې دی هغه دا دی چې زموږ اکثریت دوستان متاسفانه یا په والمارټ کې کار کوي، یا په استورونو کې کار کوي، هر ځای کې چې دی، یا په نورو دغه فابریکو کار کوي. مشکل دلته دی چې په امریکا کې اصطلاح دغه دا دی چې تاسو په هر مسلک کې چې کار کوئ، دې ته مه ګورئ څومره پیسې ګټئ، دې ته وګورئ چې د هغه مسلک څخه څه شی جوړېږي. متاسفانه کار کول په فابریکو کې او داسې نور مثلا په استورونو کې سري آیندې ته ښه نه دی، او تاسو په هغه کې امکان لري چې خپل آیندې ته تاوان ورسوئ. نو په دغه خاطر دا مهمه ده ټولو افغانانو ته، ټولو هغه دوستانو ته چې دا خبرې اوري چې ځان ته یو مسلک زده کړي، هغه په هغه مسلک باندې کار کوي. اوس مسلک زده کول 2 ګټې لري. یو دا دی چې تاسو کولی شئ چې خو مسلک دی، تاسو خپل مسلک دی هغه سوایس چې کار وکړي، په دې خاطر ډیمانډ ډېر دی او جاب سیکیورټي مو ډېره ښه ده.
او بل دا دی کولی شي ځان ته خپل شرکت جوړ کړي، ځان ته خپل یو بزنس جوړ کړي، هغه مسلک چې دی هغه خدمات چې دی نور ته وړاندې کړي، او هغه خدمات چې تاسو وړاندې کړي نور خلک راځي او تاسو څخه خدمات اخلي. لکه مثلا پلامینګ، نلدواني دی، یو څوک دی په کور کې د نل مشکل لري، یو د کوچني پایپ یا کوچني مثلا مشکل لري، تاسو راځي هغه ورته جوړوئ، یو ساعت وخت تاسو ضایع کېږي، $100 ځینې اخلي. تاسو اوس دا مثلا مقایسه کوي د یو کار لکه والمارټ چې په ساعت $15 مثلا تاسو ته معاش درکوي، نو اوس تاسو په یو ساعت کې وکولای شئ چې مثلا د 5-6 ساعته پیسې وګټئ، او وخت هم چې دی ستاسو په زړه دی، هر دم چې مزره غواړئ ولاړ شئ. نو دوستانو ټریډ سکول ډېر مهمه دی. ټریډ سکول که تاسو غواړئ 6 میاشتې تر 9 میاشتو خپل وخت په دغه باندې ورکړئ، او تاسو کولی شئ چې په اساني یو مسلک زده کړئ. اوس نو مسلکونه دلته کټګوریانې مختلفې دي، په دې خاطر چې شاید اکثره دوستانو زه دا مسلک نه خوښوم هغه دی، نو په دې خاطر تاسو ته مثلا دلته انتخاب شته، اپشنونه دي. اوس یو کټګوري چې د کنسټرکشن دی، لکه ما تاسو چې ویل کنسټرکشن برخه ده چې هغې کې ایچ فاک راځي، او بل برقي او نلدواني او جوشکاري او نجاري دی، او دغه په څنګ کې نور مسلکونه لکه طبابت، لکه نرسنګ دی، یا د غاښو پاکول دی، یا مثلا داسې کاسمټالوژي، یا مثلا د آرایشو برخه ده، او داسې نور مسلکونه دي. او که وغواړئ په ټکنالوژي برخه مثلا انفارمیشن ټکنالوژي یا آی ټي ده، او داسې نور مثلا تخنیکی برخونه لکه CNC اپریټور دی، ماشینونه دي چې ډریل کوي، د هغه مثلا یو خاصه پروګرامونه دي چې په هر اسټیټ کې پیدا کېږي. تاسو کولی د CNC اپریټور سرټیفیکیشن د 6 میاشتو 9 میاشتو واخلئ او په هغه مسلک کې کار وکړئ. نو اوس لازم نه دی چې تاسو خاص په یو خاصه کټګوري کې، په هر کټګوري کې چې ستاسو خوښه وي اول هغه ورته ولرئ، په هغه کټګوري کې سوای چې مثلا ځان ته پروګرام پیدا کړئ، او د 6 میاشتو تر 9 میاشتو پورې دا پروګرام وایست، هغه په آخر کې کولی شئ چې ځان ته شغل پیدا کړئ. بله مسله چې په دې آرټیکل کې په هغه باندې بحث کې د پی یا معاش خبره ده. مسلکي کارونه اکثریت وخت داسې وخت کېږي چې تاسو ته تر $50,000 هغه انټري لیول وظیفه چې ده، مثلا تازه چې کار ته ځئ $50,000 پورې عایدات ولرئ، لکه $10 په ساعت دی، خو تاسو پوهېږئ چې په نورو ځایونو کې د $15 څخه شاید هم لږ ورکړي وخت چې تاسو تازه کار ته ځئ، لکه سټورونو کې یا داسې فابریکو کې، خو مګر دغه مسلکي کارونه د $10 څخه هم شروع کېږي. بله شتوبې دا دی، لکه مخکې مو تاسو ته چې ویل چې حتما لازم نه ده چې بل چاته کار وکړئ، بل چاته کار وکړئ، خو جاب سیکیورټي همیشه شته، تاسو جاب سیکیورټي ډېر ښه ده. خو که وغواړئ ځان ته کار وکړئ، ما تاسو ته ویل چې ځان ته سوایست چې یو بزنس جوړ کړئ، یو شرکت جوړ کړئ او خپل خدمات وړاندې کړئ، نور خلک ستاسو سره کنټراکټ وکړي او لاړ شئ کار مخ ته یوسئ، خپل په سکیجول خپل په زړه باندې هر وخت چې مو زړه غواړي کار مخ ته وړلی شئ. نو کوم ټریډ سکول تاسو وایئ چې تر $1,00,000 پورې عایدات ولرئ؟ دوستانو په دې مقاله کې ډېر تاکید پر هغه باندې کېږي د کنسټرکشن برخه ده، ساختماني برخه. نو په دې کې بیا څو مسلک شامل دي، یو برقي برخه ده، الکتریکل برخه ده، کارپنټر یا نجاري برخه ده، ویلډینګ یا جوشکاري، او داسې پلامینګ یا نلدواني. بیا په 2 برخو باندې ډېر دوی تاکید کوي، یو نلدواني دی او برق دی، او په دې کې نور داسې مقالې دي چې پر دې باندې ډېر تاکید کوي. تاسو په اساني کولی شئ چې ځان سلف امپلومنټ ته ورسئ، او همیشه ستاسو جاب سیکیورټي هم ډېره ده. په دا نلدواني او برخه کې ستاسو معاش د 15,000 شروع کېږي، او د څو کالو په تېرېدو سره تر $1,00,000 پورې تاسو کولی شئ چې عایدات ولرئ. په تېره بیا د برق کار چې دی، تاسو کولی شئ چې په اساني 80,000 څخه خپل عایدات شروع کړئ، او داسې نوره مخ ته ولاړ شئ، او تاسو کولی شئ د ځان شرکت جوړ کړئ او خپل خدمات نورو ته وړاندې کړئ. نو زه هیله لرم دوستانو تاسو خپل هغه نږدې ځایونه سکولونه چې دي هغه سرچ کړئ، او دغه ټریډ سکولونه چې د په اړه معلومات ترلاسه کړئ، او خپل خاص خوښه مسلک چې دی هغه انتخاب کړئ، په هغه کې 6 میاشتې تر 9 میاشتې درس ووایاست، بیا د هغه په څنګ کې کولی شئ چې هم شاهد ولرئ او په هغه وظیفې کې کار وکړئ چې ستاسو خوښ وي. نو څنګه کولی شئ چې دا ټریډ سکولونه پیدا کړئ؟ دوستانو تاسو په اسټیټ کې هر ځای کې چې اوسېږئ، بس تاسو په ګوګل کې ولیکئ ټریډ سکول نیر می، زه په هغه سکرین کې هم لیکم، او که په یو خاص کټګوري کې وغواړئ سوای شئ ټریډ سکول نیر می، کنسټرکشن برخه کې وغواړئ کنسټرکشن یا مثلا کنسټرکشن ټریډز نیر می، داسې په ګوګل کې ولیکئ. دغه تاسو دپاره سکولونه چې دي هغه تاسو ته پیدا کېږي. خو یو مهمه خبره دا ده چې تاسو شاید دا سرچ وکړئ آنلاین کورسونه پیدا شي، خو مګر آنلاین کورسونه په دې خاطر ښه نه دي چې تاسو لرې یاست او هغه ایکسپیرینس هغه فیلینګ چې دی هغه تاسو نشئ ترلاسه کولی. نو ډېر مهمه ده چې تاسو یو سکول ته ولاړ شئ چې هلته هینډ زون پراکټس وشي، او هلته دوی په دې خاطر تاسو هستئ نورو شرکتو سره چې په فیلډ کې کار وکړئ، دوی سره په هغه کار په ځای کې کار وکړئ او دا مسلک په ښه ډول زده کړئ. نو
دا بل شتوب دا دی چې دا پروګرامونه اکثریت وخت د استیټ د خوا فند کیږي او د لپاره کومک کیږي تاسو لپاره تاسو پیسې د جیب نه ورکوئ. خو بیا هم که پیسې ورکړئ ډېر لږ دی تر کالجه نو کولی شئ چې په پیمنټ ډول او داسې نوره شکل فاینانشل پروګرامونه چې هغه لري په هغه کې شامل شئ هغه پیسې په اساني ډول ورکړئ. ډېر ضرور ده دوستانو چې یو مسلک په امریکا کې زده کول ډېر په هغه مسلک کار کول ډېر مهمه ده په دې خاطر چې په دې وطن کې که تاسو همیشه وغواړئ په یو استور کې بل ځای کې کار وکړئ متاسفانه وخت هم تېرېږي او هغه اهداف چې تاسو په ژوند کې لرئ هغه شاید لاسته رانه وړئ. نو زه هیله لرم چې دا ویډیو ګټوره تمامه شوې وي. داسې هم خپل دوستان سره یې شریک کړئ. زه همیشه کوشش کوم تاسو لپاره ایجوکیشن او داسې مفید کنټنټ جوړ کړم. که چینل مو سبسکرایب کړی نه وي سبسکرایب یې کړئ. تر بل ویډیو پورې مو خدای ته سپارم.